السلام علیکم، زه فواد باچا تاسو ته ویلکم او په خیر راغلی وایم دی ویکلی سایبر سیکیورټي اپډیټس ته. په دې اپډیټس کې به مونږه فوکس کوو چې کم نمونه غټ ټاپک راځي د سایبر سیکیورټي ریلیټډ، په هغې باندې به بحث کوو، په هغې باندې به لږ خبرې کوو او تاسو به په هغې باندې پوه کېږئ. نننی ټاپک چې دی په دې ویک کې زمونږ هغه دی د نیویارک پوسټ. نیویارک پوسټ چې دی د امریکې یوه غټه نیوز پیپرو کمپني ده. هغه ویب سایټ هیک شوی دی، نو هغه وی چې دا هیکر راغلی او زمونږ ویب سایټ یې هیک کړی دی او په هغې کې څه سیکسچوال او یا داسې نور ریسسټ کانټینټ چې کوم دي هغه یې پبلش کړي دي. نو دا خو ګوره ته نیوز پیپر لپاره دا ډېر غټ یو لغه راځي، خو زما اوپینین دا دی چې دا خبره چې وه دا غلطه نه وه. خیر وروسته بیا د هغې نور رزلټ راووتو، خو دا خبره په اوله کې کنفیوز کېدم هم ډېر زیات، ځکه چې کله چې هم ملیشیس کس داسې یو ویب سایټ اکسس وکړي نو هغه ته ټول نه مخکې دا کوشش کوي چې یاره زه دومره لینکونه راښکم یا فشنګ لینکونه راښکم خلکو ته مې ولېږم چې هغه به دې باندې کلیک کړي او ما ته د هغې څه پیدا وشي. خو اوس مطلب دا دی چې 2 نمبر پټوانه یا داسې نور سامان په هغې باندې پبلش کوي، د هغې څه پیدا هم ونه شو. دا خو زما په خیال چې څوک به ښکاري. خیر خو په هغې پسې وروسته بیا داسې د نیوز چې کوم و دا ورو ډیولپ کېدو او د هغې نیوز دا مطلب راووتو او خلکو ته مطلب لکه هغه ټول ریسرچ یې وکړو، هغه پته ولګېده چې په هغې کې روږ امپلوي و. روږ امپلوي څه ته ویلی کېږي؟ روږ امپلوي هغه یو کس دی چې هغه کمپنۍ کې خوشحاله نه و، خفه و او هغه خپل انفارمیشن چې دی هغه یا چا سره شیر کړي یا په خپله باندې هغه د کمپنۍ نه غلطه پیدا والي. نو دغه شانتې د دې کمپنۍ کوم د کانټینټ مینجمنټ سیسټم چې کوم دی په کومې کې چې دا نیوز چې دی دا روغېږي او بیا شیر کېږي، د هغې پاسورډ چې و هغه ډېر زیات یو ډیفالټ باندې و، مطلب دا نه کېدای شي چې ایډمن و یا داسې نور څه، خو ډېر آسان پاسورډ و. او بل دا و چې دا روږ امپلوي چې کوم دی ولګېدو او دغې سیسټم ته یې اکسس وکړو او په هغې سیسټم باندې ډېر خراب چیزونه چې کوم دي او پوسټونه چې کوم دي هغه یې پبلش کړو، نو هغه د دې نیوز غټ زیات یو نقصان غونډه کې وشو او په هغې باندې خلک ډېر زیات خفه شو. ته خیر موافقه وغوښته او لګیا د انویسټیګیشن اوس هم جاري دی، خو دغه شانتې مطلب دا دی چې دا نیوز چې دی دا بهر ته ووتو. مین مقصد هم زموږ د دې اپډیټس دا دی چې موږ تاسو ته خبر کوو او په اخره کې بیا موږ تاسو ټپ هم درکوو د سایبر سیکیورټي پروفیشنل چې هغه په دې باندې پوه شي. ګوره کله هم تاسو یو سافټویر یا داسې یو ټیکنالوجي یا داسې یو سروس استعمالوئ یا تاسو والئ نو د هغې بای ډیفالټ پاسورډ چې کوم دی هغه چینج کول پکاري. اوس ځینې راوټرې دي هغه هغې کې پاسورډ او یوزرنیم پاسورډ چې دي هغه ایډمن راځي، نو هغه پکار دی چې هغه خلک او یا موږ کوم پروفیشنل چې دي هغه چینج کړو. الله په امان او دا زموږ ویکلی اپډیټس.